د ولسي جرګې مالي او بودیجې کمیسیون وايي په واشنګټن کې د افغانستان سفارت د دیوال جوړېدا فساد موضوع کې سفیر رویا رحماني په رښتینې ډول همکاري نه کوي او متحده ایالاتو کې د افغانستان خاص استازولي هم نشي کولی. د راپورونو پر بنسټ امریکا کې د افغانستان سفارت 80 متره اوږد دیوال په 1.8 میلیونه ډالر رغول شوی او سفارت د یو شرکت د 80,000 ډالر غوښتنه رد کړې او دغه چاره یې د بل شرکت له لارې په 21 برابره لوړه بیه ترسره کړې. د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون غړی جاوید صافی چې واشنګټن کې د افغانستان سفارت اړوند دیوال موضوع کې د شوي فساد ادعا د څېړلو لپاره په رسمي توګه تللی وایي د دیوال د جوړېدا پروژه له پیله تر دې دمه د ملي تدارکاتو د قانون خلاف روانه ده او هیڅ اصل ته پکې پام نه دی شوی. د دیوال له پیل څخه تر اوسه پورې د افغانستان د اساسي قانون او د تدارکاتو د قانون خلاف دغه پروژه پر مخ روانه ده او هیڅ یو اصل ته پکې کتل نه دي شوي. نو ځکه خو خلک هم ناهیلي دي، مجرم ته سزا نه ورکول کیږي او په حکومت باندې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې باور بیخي ختم شوی دی. خو زه ژمنه کوم چې په دغه موضوع کې دغه تر اخره پورې څېړم او د ولس سره به ټول معلومات شریکوم. جاوید صافی وایي واشنګټن کې د افغانستان سفارت چې سولې او جګړې ته د لابیګرۍ مهم ځای دی غیر مسلکي او هغه کسانو ته چې د مسؤلیت احساس نه لري سپارل شوی دی. د دیوال د بررسۍ په موضوع کې راته دا هم جوته شوه چې د غیر مسلکي او هغه اشخاصو چې د مسؤلیت هیڅ احساس نه کوي هغوی ته د سفارت واک په لاس کې ورکړل شوی دی. واشنګټن کې د افغانستان لوی سفارت د لابیګرۍ، ډیپلوماټیکو اړیکو، اقتصادي اړیکو، همدارنګه د جنگ او د سولې خبرو تر ټولو مهم ځای دی، ولې متاسفانه چې دروازې قلف او هلته هیڅوک نشته. تیره میاشت هم جاوید صافی ویلي وو چې د ولسي جرګې له لوري د دیوال موضوع د څېړلو لپاره ګمارل شوی خو د بهرنیو چارو وزارت سفارت ته نه معرفي کوي چې په دې اړه د زاویې نیوز تر راپور وروسته متحده ایالاتو کې د افغانستان سفارت ته وروپېژندل شو. خلک وایي د فساد اړوند موضوعات باید په جدیت سره وڅېړل شي او په واشنګټن کې د افغانستان سفیره رویا رحماني د څارنوالۍ ته وروپېژندل شي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د میاشتو په تېرېدا سره لا هم د دیوال فساد څېړلو لپاره د افغانانو کمپاین دوام لري او په دې برخه کې مفسدینو ته د سزا ورکولو غوښتونکي دي.